شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی د شارجې د کرکټ ګراوند نه نن په دلته کې د استرالیا او د افغانستان د ملي ټیمونو د دامنځ لوبه ده دلته کې راغلي او بلا ګڼ شمېر افغانان پښتانه دلته کې راغلي دي د خپل ملي ټیم په ویاړ کې خپل ملي بیرغونه ځان سره راوړي دي د دې زلمو د دې ځوانانو دا جوش او جذبه چې کومه ده د خپل وطن لپاره د خپل خاورې لپاره د خپل قام لپاره دا د لیدو جوګه ده راځئ چې دوی سره خبرې ترې وکړو چې دوی د خپل ټیم په حواله باندې راتلونکي په افغانستان کې د کرکټ مستقبل څه وي. د کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ خبر راوړمه زه بچی د ابدالیم دا یقین لرم په ځان زه افغان یم افغان زه افغان یم افغان زه افغان یم افغان. ستاسو نوم منه دي؟ زما وحیدالله نوم دی. په افغانستان کې کوم ولایت؟ فراه. مخکې چې تر کرکټ لوبې تماشې ته راغلی والا زه راغلی یم مخکې خو خاص طور زه د کابل نه دغه مسابقې لپاره راغلی یم. د دې میچ کتور پر د کابل نه راغلی والا انشاءالله کوشش خو کوي ډېر ښه روان دی نو بس دعا به ورته کوو نو په راتلونکي کې د افغانستان کې د کرکټ مستقبل څه وي؟ والا موږ ته خو ډېر زیات ښه ښکاري. هلته په کابل کې زلمي په سکولونو کې پوهنتونونو کې کالجونو کې کوي کرکټ؟ والا ډېر زیات شوي دي اوس نن سبا ډېر زیات شوي دي. خبرې مشرانو خلک منې کول چې دا خلک د کار وباسي د تعلیم نه وباسي داسې چلو چې ډېر خلک به منع کول خو اوس لکه داسې ډېر زیات رواج شوی دی. والله دا ښه خبره ده چې هر ورزش د باید افغانستان کې چې رواج شي نو دا ښه خبره ده چې موږ پکې پرمختګ وکړو او نو دا خپل د ځوانانو ته چې ګورو موږ ته دا احساس کېږي چې یو ورځ موږ یې ګټو انشاءالله یې ګټو. تاسو ملي بیرغ نه دی راوړی تاسو راوړی خو دلته ما راوننګاوه. ملي ټیم چې زموږ کومې لوبې کړي په دعا د ولس تل. And there are many contributors associated to the development of this game, whether they are the Afghans, Afghan government, donors, sponsors, ICC, ACC, and many more. Particularly, there are journalists who are significantly supporting this game inside the country and outside of the country. In this journey, there are many writers who have written attractive, influencing articles to promote the game. One of them that has really contributed to the development of this game in the country and has tried his best to promote the game to the world. We would like to name the person who is Mr. Matiullah Abid. The Afghanistan Cricket Board would like to award him the Journalist of the Year award, which has been recently initiated by the board. We'll be having this award on annual basis in order to promote this game. So I'm kindly requesting His Excellency Dr. Hazrat Umar Zakhirwal, Finance Minister and Chairman of Afghanistan Cricket Board, and His Excellency Ambassador of Australia to hand over him the award that the Afghanistan Cricket Board has prepared for Mr. Matiullah Abid. د کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ خبر راوړمه د کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ خبر راوړمه. موږ سره ډېر تکړه افغان جرنالسټ چې ټول افغانان موږ ټول پښتانه پرې ویاړ کولی شو چې په تیر وخت کې زه ګورم چې د افغانستان د کرکټ څومره مرسته څومره تعاون او څومره خلک د چمتو کړی دی دې کار ته هغه د نن د افغانستان د حکومت لخوا د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا دلته کې یو هیوارډ میلاو شو. زه د خپل طرف او د خپلو ټولو همکارانو طرف مبارکي وایم
مبارک ډېره مننه نظار صاحب ستاسو نه مننه کوم او ایوارډ خو اصل کې د ستاسو مینه ده د کرکټ ته د خلکو مینه چې ده ډېر وخت نه موږ چې واړه پېښور کې وو نو لوبه مو کوله خو ارمان هم دا و چې کله به داسې وخت راځي چې افغانستان کرکټ ټیم لري او افغانستان به ملي لوبې کوي نن دغه ایوارډ اصل کې ما دپاره دا ده چې موږ په شارجه کې ناست یو د دنیا د غټ قهرمان ټیم د استرالیا او د افغانستان لوبه ګورو نو ایوارډ خو دا یو رسمي ایوارډ دی اصلي ایوارډ دا دی چې افغانستان کې کرکټ څومره وده کړې ده او نن چې کومه لوبه افغانستان ملي ټیم وکړه د دې نه دا ثابته شوه چې افغانستان په راتلونکي نړیوال کپ کې به ډېر لوی او مهم رول وکړي. تاسو دا نیمه لوبه د افغانستان د استرالیا بیټینګ تاسو وکتل چې څنګه زموږ کھلاړیانو فیلډینګ وکړو چې څنګه بالینګ وکړو یو بال باندې څنګه همت وکړو او تر دې نه څه احساسوي چې لکه په راتلونکي افغانستان کې کرکټ څه وي. نظر صاحب کرکټ څه دی چې دا د مسلسل عمل نوم دی دا په یو لوبه باندې دوه لوبو باندې سړی فیصله نشي کولی څنګه چې تاسو ویلې چې نن چې کومه لوبه وکړه دا د ډېر په ښو لوبغاړو غوندې لوبه وه افغانستان ټیم ته کال کې دوه درې لوبې چې چانس برابرېږي دوی مسلسل داسې لوبې ولري ټورونه او سیریزونه ولري نو زه یقین لرم چې دنیا کې چې کوم د ټاپ اول شپږ ملکونه دي هغې په مقابله افغانستان لوبه کوي که نن د انګلینډ لوبه وي یا د پاکستان او د استرالیا لوبه وي دې نه به تاسو فرق نه ولیدلی افغانستان ټیم بالینګ کې په هماغه ویله کې څنګه تاسو ویلې په فیلډینګ کې او هغه چې کوم د لوبې روحیه یې که نه چې مطلب وارخطا کېږي نه د دې فکر کې نه چې د استرالیا ټیم دی مایکل هاسي دی دا دی د افغانستان ټیم ډېر ښه په اطمینان سره مثبته لوبه کړې ده موږ وارخطا یې غوښتو چې د استرالیا ټیم سره به څنګه موږ لوبې کوو او چې بیا رالو دلته کې د هغې همت هم وکتېدله واقعي چې ډېر ښه لوبه وکړه په راتلونکي کې په افغانستان کې د کرکټ د ودې لپاره تاسو غواړئ چې څه قسم ګامونه پورته شي چې په افغانستان کې کرکټ نور هم وده وکړي. اصل کې افغانستان دغه څومره د کلونو د جنګونو نور مشکلات د لاسه هر څه د صفر نه شروع شوي دي افغانستان کې کرکټ هم ډېر په ابتدایي مرحلو کې دی موږ دپاره دا غټه خبره ده چې دومره وخت باندې نور ملکونه که موږ وګورو د دنیا کې چې بنګلادیش دی یا زمبابوې دی هغه هغوی په دومره عمر کې دې مرحلې ته نه ورسېدلي چې کوم مرحله کې اوس افغانستان دی نو هغه د توقع نه زیات مخکې تللی دی د خپل هغه د خوارۍ په برکت افغانستان کې د کرکټ جذبه ځکه زیاته ده چې د ملي وحدت یو سمبول ګرځېدلی دی په نور شیانو کې که موږ ګورو ژبې دي نژادونه دي قومونه دي پښتانه فارسیوانان دري تاجک ازبک ټول نن به ناست دي دا میچ به ګوري او د افغانستان بیرغ به رپېږي ترانه به اوري کرکټ ځکه زه آینده ډېر ښه ینم چې دې کې دغه دغه نشته تضاد او د مسلې نشته افغانستان د ملي یووالي ثبوت دی او ټول افغانان به انشاءالله تاسو به ګورئ چې نن موږ هغه کې لوب وګورو شارجه کې یو څه موده پس په کابل کې موته ناستو د خیر صدا لوبه وګورو امین الله دې هغه وخت زر راولي او تاسو دا ګورئ چې زلمو څخه او بوډاګانو څخه ټول سره افغانستان ملي بیرغونه څنګه په یو رنز باندې په یو بال باندې څنګه ناري وي زه همدغه څه ګوره دلته مسافر دي تاسو ګزادران دي یا فرض کړه د افغانستان د یو برخه دي نور پښتانه دي ټول راغون شوي دي په یو فکر چې د افغانستان لوبه ده ملي ټیم راغلی دی ګزادران دی منګل دی دلته راغون شوي دي حمید حسن راځي دغه یو احساس دی خلکو سره چې پیسو باندې راغلي ناست دي د ګرمۍ کې تاسو زیات په دوبۍ کې څونه ګرمي ده په دې فکر باندې دا احساس کوم چې د افغانستان که دغه سلسله د جاري ساتي خیر ورلډ کپ را روان دی نړیوال شلوريز مقابلې دي هغه کې د افغانستان پرمختګ ان شاء الله تاسو به وګورئ چې یو ورځ به افغانستان د اول لسټمونه چې دي ارض کې ټورونه افغانستان کې وکړي ان شاء الله الله دې غو مخورولي کبل کوم بل څه خبرې د شمشاد ټلویزیون په شاید نړۍ پښتنه او شمشاد خو زما د بار کور دی زما دوستان پکې دي شمشاد د پښتو چینل ما په ان باندې چې ټول جهان کې څومره پښتانه دي موږ امریکا کې اوسې ولته چینل دا ګورو موږ افغانان هغوی د بار د خبرونو د ساتیرۍ د موسیقۍ بس یو معمول ګرځېدلی دی چې هغه وایي د شمشاد په هسکه سوکه د دنیا د ټول موږ کوکې کوو که نه خپل هغه پیغام ورته رسوي چې راشئ دا وګورئ زه خپل خبریال په حیث هادي لیکوال په حیث باندې شمشاد ډېر ښه ځکه چې شمشاد دغه حدونه ختم کړي نوم که شمشاد دی سر باندې ودرېږه ټوله دنیا پرې ګوره که نه شمشاد هغه خلکو ته خبرونه ساتیري او د تعلیم وسیله ده پښتنو کې یو یووالی پیدا کړي نړیوال چې کوم مسافر دي هغوی راغونډوي په یو میز کې کښېنئ تاسو پروګرام زه ګورم معلومات لرئ وطن یاره ډېر ماته ګټور ښکاري خدای تاسو نورو توفیق درکړي د افغانستان یو ډېر تکړه جرنالست په پښتو او پښتونولۍ باندې مین موږ سره سم یوسف زی صاحب دی هغه سره خبرې اترې کوو ستړي مه کېږئ ډېره مننه نظار صاحب خدای مو راوله څنګه میچ خو مو کتې د استرالیا وارو مو کتې د هغې د بیټینګ ور وکړو لوبه څنګه وشوه
لوبه خو ډېره ښکلې وشوه اوسه پورې چې کومه لوبه روانه وه د زیاترو خلکو دا خیال و چې افغانستان یو کمزوری ټیم ده او استرالیا به ورباندې د 300 نه زیات منډې جوړې کړي خو خپله د استرالین بیټسمینان اوس په دې باندې نه پوهېږي چې افغانستان چې کوم بال ویشتونکي دي هغوی دومره ښه لوبه وکړله چې هغوی هېڅ پرې نه ښودل چې په ازادۍ سره په دې لوبه کې د افغانستان په ټیم باندې څلوریزې ووهي یا په افغانستان په بالینګ باندې حاوي شي هغه تر فشار لاندې راولي تر اوسه پورې زما په خیال که ووایم چې د استرالیا ټیم یو قسم ته تر فشار لاندې و ځکه چې د افغانستان ټیم یو نوی ټیم ده او استرالیا داسې ټیم ده چې په نړیوالو مشهورو ټیمونو باندې په داسې پچ یا د لوبې میدان باندې چې هغلته خلک وایي چې د بیټینګ دپاره ډېر ښه پیچ و یا بال وهلو دپاره ډېر ښه پیچ و هغوی 300 نه زیات منډې جوړوي خو دلته موږ ګورو دوی په مشکل سره شاید 250 سکور جوړ کړي خو زما په خیال دا لوبه په خپله دلته جوړېدل د افغانستان دپاره د افغانستان د ټیم دپاره د افغانستان د خلکو دپاره د کرکټ د مینوال دپاره دومره ستر خبر ده چې زما په خیال د افغانستان په تاریخ کې به د دې یو نوی باب پرانیستل شو د دې میچ نه وروسته زه فکر کوم نړیوال نور ملکونه هم غواړي چې افغانستان سره به لوبې وکړي چې د افغانستان یو سخت ټایم ورکوي داسې نه ده چې افغانستان ټیم کمزورې لوبه اوسه پورې وکړه تر اوسه پورې چې د کوم بال ویشتونکي دي هغوی ډېره ښه لوبه وکړه د کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ خبر راوړمه زه بچی د افغانیم دا یقین لرم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی कैसे मिजाज ठीक ठाक शुक्र है सर आप इंट्रोडक्शन कराएंगे मेरा इंट्रोडक्शन मेरा नाम मलिक नूरी दवान है और मेरी छोटी सी कंपनी MMA ग्रुप के नाम से है। तो आज आपने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का खेल देखा कैसा लगा आपको अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम कैसे खेली? अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया जितना मतलब एक्सपेक्टेड था उससे अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया तो एक बहुत बड़े वर्ल्ड चैंपियन टीम थी और अफगानिस्तान की नई टीम है तो आप क्या देखते हैं आइंदा में कि अफगानिस्तान की टीम कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल में क्या होगा? अफगानिस्तान की टीम को जैसे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट करे अगर इस तरह ही करती रहे तो इंशाल्लाह एक दिन होगा कि अफगानिस्तान की टीम भी बेस्ट टीम्स में आएगी। वैसे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं और अवाम की भी बहुत बड़ी सपोर्ट है उनके साथ अफगान की सपोर्ट आज नहीं है। लास्ट पाकिस्तान और जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था आपने शायद देखा होगा पूरा पैक था जोश जज्बा था मगर आज आकर देखें तो ग्राउंड खाली है तो मतलब जैसा मेरी थिंकिंग की थी यहाँ पर अफगानी कौम का मतलब लोग काफ़ी आएंगे तो उतने आए नहीं। आपके दिल में और कोई ऐसी बात है जिसको अफगान अवाम से कहना चाहते हैं? मैं अफगान अवाम से ये कहना चाहूँगा कि अपने प्लेयर्स को जितना ज़्यादा मोटिवेट करें क्योंकि प्लेयर की जीत अफगान अवाम की खुशी में होती है। जैसे ये सपोर्ट करते हैं नाच गा के इस तरह अब ये अगर करते रहें तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम। थैंक यू सर थैंक यू सो मच। मिली टीम ची समूह में लोबे खड़ी वो दुआ दौलत कामयाब रागाली वाला मुदा तकल दे لوبو کتره افغانستان د ملي ټیم لوبو مکتره ډېر ښه لوبه وکړه تاسو د دې نه څه سبق حاصلولی شئ؟ خوب تجربه از هر قدم و هر بال و هر بیتش تجربه حاصل میکنیم و این بسیار در هر میچ و هر بال انسان یک کرکتر میتونه که به غلطی خود اصلاح کنه و یک تجربه خوب بگیره. این هم به تیم بچهای ما و هم به دخترای ما یک تجربه بسیار خوب است و این جای خوشنصیبی است که تیم ما در بسیار وقت کم تیم ملی بچهای ما مقابل استرالیا ایستاده است و این بسیار جای خوشبختی به افغانستان ماست و تمام ملت ما. मिली टीम ची समूह में लोबे खड़ी वो दुआ दौलत कामयाब रागाली वाला मुदा तकल दे ستړي مشه جي په خیر علي کور ودان مننه څنګه لوبه خو موږ ته څنګه وځي ډیره ښه لوبه وه یقینا د اولین ځل دپاره د افغانستان ټیم د استرالیا د یو مضبوط ملي لوبډلې سره ډیره ښه لوبه ترسره کړه یعنې د موږ توقع برخلاف داسې ویل کېدل چې دوی به ډېر لوی ټارګېټ یعنې د 350 په شاوخوا کې به افغانستان ته کېږدي اما ماشاءالله د افغانستان ټیم ډېر ښه فیلډینګ یې وکړه د بالرانو ډېره ښه بالینګ وکړه زه امید کوم چې دغه 50 اورونه د افغانستان ټیم په ښه طریقه سره ولوبوي اته چانس د ګټلو هم شته ده او د دې لوبې سره نړیواله ټولنه خصوصا د کرکټ په ساحه کې
دې ته اوس متوجه شو چې د افغانستان ټیم کولی شي چې د نړۍ د پیاوړو ټیمونو سره ون ډے انټرنیشنل لوبې وکړي او همدارنګه کېدای شي چې په راتلونکي ورلډ کپ کې د افغانستان ټیم تر دې هم ښه وځلیږي. موږ ته ډېره امیدواري پیدا کړې ده او دلته میاشت افغانان تاسې وینئ چې ملي بیرغونه په لاس کې ډېر خوشحاله دي. نو که یو خواته د دوی محنت ده، د دوی خواري ده، د بلې خوا نه بلې شکه چې دغه خلکو دعاګانې هم دي د افغانستان د ننه او بهر خلک ډېر دعاګانې ورته کوي. نو څه دعاګانې څوک د دوی محنت خدای خو غفور رحیم ده چې د استرالیا دغه مضبوط ټیم ته دغه ټیم ماتې ورکړي. امين امين. الله دې وکړي چې زموږ ټیم بریالی شي او موږ ټول خوشاله افغانان کور ته لاړو. ډېره مننه. تکړه افغان جرنالست په پښتو او پښتونولۍ باندې مین چا چې زموږ د سترګو وړاندې په افغانستان کې د کرکټ کې د بیدارۍ لپاره، د هغې د ترقۍ لپاره، د هغې د ودې لپاره او په خلکو کې د کرکټ په حواله بیداري را پیدا کولو لپاره په اخبارونو کې، په رسالو کې، په مګزینونو کې چې چېرته څوک ویب پاڼې وي که فیسبوک خو داسې شی نه پرېښودی چې په افغانستان کې د کرکټ په حواله په خلکو کې بیداري را پیدا کړي او دا زموږ د ملي یووالي سبب وګرځي. هغه راسره ولاړ دی، هغه سره د ننني میچ په حواله په افغانستان کې د کرکټ په وده باندې خبرې اترې کوو. ستړي مه شئ. السلام علیکم نظار صاحب، ستاسو د دې ښکلې مقدمې نه ډېره مننه، ستاسو د حسن نظر نه ډېره مننه او د شمشاد ټولو لیدونکو لرو بر افغانانو ته سلامونه وایم او د کرکټ ټولو مینوالو ته د دې غټ جشن مبارکي وایم چې نن موږ د استرالیا سره د دې جوګه شوي یو چې د استرالیا سره نن لوبه کوو او هغه هم په 202 رنزونو باندې راقبو کوو او 8 وکټې دیالو او زه باور لرم چې زموږ له ګټه بیدات په خپل ځای خدا لویه خبره ده. بالکل زموږ د ګټې بیلات ته دلته نه یو راغلي، موږ دې لپاره راغلي چې دنیا ته دا وښایو، دا نمایش وکړو چې یاره افغانان دې ځای ته راورسېدل، د افغانستان بیرغ دې ځای ته راورسېدو چې په زرګونو خلکو کې ورپېږي، په دنیا کې خلکو ګوري او د استرالیا په میلیونونو ولس هم دا وګوري چې افغانان د دې جوګه دي چې د نړیوالو سره اوږه په اوږه باندې هم لوبې وکړي، هم خبرې وکړي، هم ورسره سبقونه ووایي او هم د هغوی سیالان وګرځي. ته نننۍ لوبه څنګه ستا په نظر کې تاسو چې څومره استرالیا به څومره سکور وکړي موږ ته؟ زه خو په دې پته مو چې استرالیا به کله شروع کوي، تا ته مې هم وویلې چې دا ټک ټوک به کله شروع کوي چې موږ به ښه ټسوي که نه، نو خو زموږ بالرانو هغوی پرې نه ښودل چې ډېره تېزه لوبه وکړي. زما هدف دا زما فکر کوو چې د هغوی هدف به دا چې 300 نه ډېرې منډې وکړي، خو په 202 کې د هغوی را ایسارول ډېر غټ اچیومنټ، ډېره غټه لاسته راوړنه ده او زه خپل ټیم ته د دې مبارکي وایم. نن چې افغانستان د ملي بیرغونه د زلمو په لاسو کې د بوډاګانو په لاس کې ویني څه احساس کوئ؟ زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. یو ورځ وه چې زه او الله نور سیلاب صاحب د افغانستان یو میچ ته تللي وو 4 کاله مخکې او صرف زموږ په لاس کې 2 بیرغونه او 2 جنډې وې، یو ما نیولې وه، یو هغه نیولې وه او موږ هم ناڅاپي خبر شو. په دویم میچ کې موږ خلک راوبلل 18 کسان راله، په دریم کې 40 کسان راله، بیا یو وخت راغی چې موږ خلک رابلل او که نه رابلل خلک خپله 15,000 کسان راغلي وو او د پاکستان په میچ کې خو 15,000 کسانو شاوخوا کې خلک راغلي وو او نن هم په زرګونه خلک راغلي دي. نو زه ډېر خوشحالۍ احساس کوم چې اوس یو بیرغ نه دی، 2 نه دی او که څوک راځي که نه راځي، څوک خفه کېږي که خوشحالېږي، د افغانستان بیرغونه او جنډې به راځي او رپېږي به. تاسو یو د افغانستان کې د کرکټ په حواله یو میوزیم جوړوئ، هغه کومه مرحله کې ده؟ من تقریبا د 8 میاشتې وشو چې په دې کار کوو چې په افغانستان کې د کامې د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې یو بنسټ تاسیس کوو. دا بنسټ پراخه دی، په دې کې نور پروګرامونه هم شته دي، خو یو پروګرام پکې دا دی چې موږ د کرکټ میوزیم جوړ کړو. موږ سره د خپلو ملي لوبغاړو اصلي توکي دي، د هغوی امضا کړي بیټونه دي چې په ورلډ کپ کې پې لوبې کړي، په نورو نړیوالو لوبو کې پې لوبې کړي، د هغوی کمیسونه دي، د هغوی کالي دي. نو موږ غواړو چې دغه ټول وساتو راتلونکو نسلونو لپاره. 1.5 کاله پس به بیا دا چا سره نه وي، دا به ډېر مهم وي. نو موږ غواړو چې په کامه کې په بنسټ کې د کرکټ میوزیم یو جوړ کړو، هم دا توکي وساتو او هم خپل د نوی نسل ته دا ملي سرمایه وساتو، دا ملي ثروت او دولت ورته وساتو او هم خلک را تشویق پوره ولو چې وګوري د خپلو ملي لوبغاړو کارنامې د نیزې څخه په خپلو سترګو وګوري. ډېره مننه. د شمشاد ډېره مننه او د کرکټ د مینوالو ډېره مننه چې کرکټ یې خوښېږي. ډېره مننه.
د استرالیا یو ډیره تکړه جرنالست موږ سره ناسته را چې د استرالیا د کرکټ چې څومره لوبې کیږي په کوم ملک کې کیږي چته چته کیږي دا ورسره وي راځئ چې دې نن نیروبي په حواله باندې په افغانستان کې د کرکټ د ودې په حواله باندې تفصیل وکړو. Well, I'm really very impressed. I didn't know what to expect because I haven't seen Afghanistan play live before. But while I was living in Kabul these last few years, I kept an eye on the team and I watched their progress at international level, at the affiliate level they play worldwide. I think the opportunity that they've had to play against a team like Australia will be a great learning chance for them. They've shown a very tight fielding strategy. I thought the way they used their bowlers was also very interesting. They took off Naeeb after it was pretty obvious that he was the run rate against him was a little bit high, and I thought that showed very good, clear strategic thinking, which is quite impressive. There were a couple of unfortunate overthrows, but generally the bowling was just sensational. And earlier in the innings, they really kept between the 5th over and the 20th over. They really managed to keep Australia's scoring rate very, very low. It's been a very, very impressive performance, I think. What do I think about the potential for the future of cricket in Afghanistan? I think that what they're showing is that Afghanistan has the talent, and as long as they can build on the talent and get the backup, the facilities, the coaching, all of those backroom administrative things that are needed to really build a very high standard, an international standard of cricket, then cricket can go a long way in Afghanistan, and I really hope that it does. Thank you. د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما زبچه د افغانیم دا یقین لرم په ځان افغان یم افغان افغان یم افغان افغان یم افغان افغان یم افغان. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ ستړي مشئ جوړه چې تاسو ښه ان شاء الله لوبه یو کته څنګه ولوه الحمدلله ډیر ښه لوبه وه ان شاء الله دا زموږ لپاره ډیر د خوشحالۍ ځای ده چې په دغه وخت کې په دغه ګرمۍ کې چې زموږ ځوانان لوبه کوي دا ډیر د افتخار ځای ده. او د استرالیا غونډې یو لوی نړیوال ټیم سره داسې مقابله وکړه دغه مقابله خو دا به ټول دنیا ته هم اوس معلومیږي چې افغانان هم یو څه ده چې الحمدلله دغسې ټیم سره داسې لوبه کوي. تا په لاس کې ملي بیرغ نه دی راوړی بیرغ هم راوړی چې ماشومانو سره دی مونږ چې دلته راغلي دا په خپله مونږ نمایندګي د خپل افغانستان کوو چې خپل ټیم ته سپورټ وکړو. د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما. په افغانستان کې د کرکټ یو ډېر لوی مینوال ډېر دروند پښتون موږ سره ناست دی هغه سره خبرې ترې کوو. اجي صاحب ستړی مه شئ. السلام علیکم. خپله پېژندګلوي وکړئ. زه حاجي فرید روحاني په دوبۍ کې یو تن تجارانو څخه. او څنګه لوبه یې وکړه څنګه ونه لوبه ولا لوبه مو کتله الحمدلله زمونږ کوم ټیم چې د افغانستان ملي ټیم ډېره ښه لوبه یې وکړه د استرالیا د ټیم سره تر اوسه پورې خو ډېر ښه روان دي. امید لرو چې د افغانستان په ګټه باندې دا لوبه تمامه شي. نو زمونږ دومره توقع نه وه د افغانستان د ټیم نه چې دا به داسې ولوبېږي. نو ماشاءالله داسې لوبه یې وکړله چې بالکل خلق حیران پاتې کړل په کوم وخت پورې چې مونږ یعنې دلته البته یو ملي بیرغ خو رجي صاحب ځان سره راوړی خو کېږي بالکل ملي بیرغ سره دی. دا خو زمونږ جذبات تېر دي زموږ په لاس کې جنډې ویني د جوش جذبه ویني د خپل وطن لپاره د خپل لوبغاړو لپاره. او زه والا ډېر افتخار ځای دی او ډېر فخر کوم په دې خپل وطندارانو باندې او ډېر خوشحاله یم چې دوی داسې د خپل ملي ټیم تشویقوي. نو شپږه ولګېد حاجي صاحب شپږه یو دمې دا خلک ټول بیداره کړل ماشاءالله ماشاءالله. دوی ته د مزید امیدواري لرو چې دوی په خپل کار کې په خپل حریف باندې کامیاب شي او زموږ دعاګانې ورسره دي. ستاسو مرسته او ستاسو تعاون او ستاسو ډاډګیرنه به ډېره ضروري ده. بله موږ همیشه د خپل ملي ټیم سره ولاړ یو اوږه په اوږه باندې او هر کومک چې زموږ د لاسه کېږي انشاءالله خپل ملي ټیم سره کوو.
افغان یم افغان افغان یم افغان شګیوال پرهیز لیکلې ترانې ستړي مشئ په خیر بخیر اوسئ تشکر ژوندي اوسئ خپله پیژنګلوم د شمشاد ټلویزیون مینوالو سره زه محمد منصور مجید مال رئیس او د افغانستان رګبي فدراسیون بنیادګذار او رئیس نننۍ لوبه مو کته څنګه وه ډېر ماشاءالله ډېر ښه او زموږ ته دا د افتخار ویل ده چې دا افغانستان په دغه لږې کلو کې په دغه سویه ورسېده چې نن استرالیا سره مقابل ده په دغه شارجه سټیډیم کې راتلونکی د افغانستان د کرکټ ته څنګه ښکاري ډېر روښانه او موږ امید لرو چې افغانستان کرکټ آن په دنیا کې به خپل ښځې وساتي او په همدغه ټول باندې دغه نورې ورزشونه چې دي دا هم په ترتیب باندې همدغه شانتې پرمختګ په افغانستان کې رامخته زلمو چې ملي بیرغونه راوړي نارې وهي ملي ترانې غږوي په دې څه احساس دغه احساس تاسو ټول ته ښکاري چې په دغه ګرمي کې او په داسې ناوخته کې چې دومره تعداد باندې افغانان راغلي دي او بیا داسې یو رخصتي ورځ هم نه ده داسې رسمي ورځ باندې دومره راغلي دي هېڅ نه تاسو د احساساتو اندازه لګولی چې دوی څومره احساسات لري د افغانستان په ګډانو باندې ډېره مننه ستاسو ډېر بخیر صبر تشکر ژوندي اوسئ د کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ کبر راوړمه زه بچی د افغان یم دا یقین لرم په ځان افغان یم افغان افغان یم افغان افغان یم افغان افغان یم افغان یو ډېر تکړه ماشوم را سره ولاړ دی چې د افغانستان ملي بیرغ نه ځان ته ګولیبند جوړ کړی دی د سره خبرې کوو بچی ستاسو نوم هلال او په افغانستان کې کوم ولایت د کاپیسا او دلته کې سبق وایي څه سره لپاره راغلی دلته کرکټ او کوم کې لړ دی خوښ دی نوروز منګل دی خوښ دی څوک به ګټي ستاسو خیال دی افغانستان تا دعا کړې ده مرګري دي نور راغلي دي دا په وړو ځل راغلی نو که تماشې لکه مخکې هم چې راغلی ته خپله کرکټ د کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ خبر راوړمه د کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ خبر راوړمه افغانستان یو ډېر تکړه جرنالیست موږ سره ناست دی چې په افغانستان کې د کرکټ په پرمختګ باندې ډېر ژور نظر لري او د اوس راځي چې څومره لوبې شوي د افغانستان کرکټ ټیم چې چته تللی دی د سره ملګرتیا کړې ده او ډېر لیکونه یې د دې لپاره کړي دي د سره خبرې اترې کوو چې نننی میچ څنګه دی په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی سبا څنګه دی ستړي مه شئ مننه سلامونه او نیکې هیلې ټولو اورېدونکو ته او تاسو خو داسې غټه مقدمه کې خو زه خو د افغانستان یو خادم یم او دا یو مسؤلیت دی باید زه ادا کړم ځکه مونږ باندې افغانستان هم دومره مصرف کړی دی چې دغه لیک لوست یې راته په خپله بیه باندې سکالرشپ هم هغسې د افغانستان د دولت څخه او دا په موږ حق دی د افغانستان باید ټول ځوانان موږ خدمت وکړو زه د کرکټ د لارې خپلو افغانانو خپل وطن ته کوم نور ځوانان دی د نورو لارې کوي تاسې د میډیا د لارې همدغسې د ویډیو د لارې کوئ دا په ټولو حق دی نو شکر ودان او مننه د ننني میچ په اړه خو زه د دغه افغانستان چې د 2005 کال څخه په رسنیو کې راځي او دغه ډېر مزل په لږ وخت کې والو زه دغه نن لوبه چې دا زه ما داسې وارزوله چې په بالنګ کې یا په توپ اچونه کې ډېره ښه وه او انشاءالله اوس هم دا توپوهنه یې اوس کنټرول کړې ده ودرولې ده ښه دغه کې لوبه یې روانه کړې ده انشاءالله مونږ ته مهم ګټل نه دي د داسې لویو ټیمونو څخه استرالیا خو د کرکټ پلار دی که نه مونږ ته مهم دا ده چې مونږ ورسره صحیح جګړه وکړو مثلا ښه فایټ ورسره وکړو د انګریزانو خبره نو انشاءالله لوبغاړي ښه دی لګې دي او زه یې ډېره ښه ارزوم بله په دغې لوبو کې ګوره د افغانستان لپاره ښه زیری دا دی چې په دې لوبو کې د اول ځل لپاره
د افغانستان یو لوبساري په غاړه لري، د لوبساري د احمد شاه پښتون په غاړه لري. دا یو ډیر مهم پرمختګ دی. که زه ووایم د کرکټ د افغانستان د کرکټ په نړۍ کې یا په کرکټ په تاریخ کې دا یو مهم بدلون دی. دا ځکه چې د هر هیواد لوبسار او یا دغه نور کارکوونکي په انټرنیشنل یا په نړیوالو ادارو کې په لوبو کې مسؤلیت په غاړه ولري، د هغې هیواد کرکټ بدلون ته مخه کوي. په دې معنا باندې چې یو مثبت بدلون انشاءالله را روان دی او زه فکر کوم چې انشاءالله دغه لوبه یعنې ډېره د کرکټ بورډ ډېر مثبت کار و چې د اسټرالیا سره لوبه برابره کړه. د الحمدلله لوبغاړي ډېر لږ کار ته ضرورت لري. د کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ خبره وړمه زه بچی د ابدالیم دا یقین لرم په ځان زه افغان یم افغان زه افغان یم افغان زه افغان یم افغان زه افغان یم افغان. ایمله ته خو د کوزي پښتونخوا یې، ته چا لپاره راغلی؟ زه د افغانستان لپاره راغلی. او تاڼې دې چا راوویل؟ ما ته خو چا وایي چې ته اسټرالیا له تاڼې وایې. نه ته افغانستان له تاڼې وایې؟ څوک به ګټي ستاسو؟ چا ته دعا کوې؟ افغانستان. کوم کلر دې خوښ دی؟ دا شهزاد دې خوښ؟ لوی ښه ګټي. د کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ خبره وړمه زه بچی د ابدالیم دا یقین لرم په ځان زه افغان یم افغان زه افغان یم افغان زه افغان یم افغان زه افغان یم افغان. موږ سره میربت یاسیني صاحب ناست دی، ده سره د نننۍ لوبې په اړه خبرې ترې کوو. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. په خیر اوسئ، خیر نصیب شه. لوبه څنګه وه؟ ډېره زبردسته لوبه وه، زموږ توقع نه ډېره اوچته لوبه وه. تاسو وګورئ چې د استرالیا ټیم د دنیا په ټاپ ټیمونو کې دی یو، او نن سبا خو بیخي ټاپ باندې دا 10-15 کاله چې چلیږي، او هغه ټیمونو سره دوی د مقابله چې زمونږ خلکو اوس وکړه، یعنې په 10 کلن ټیم وګوره او هغه 200 کلن ټیم وګوره. نو زما د توقع نه خو بیا په د آخري اورونو کې چې هغې څومره وکټې واخیستې او څومره ښه پرفارمنس فیلډینګ کې وکړو زمونږ ټیمونو، دا د توقع نه اوچته خبره وه. دا د الله فضل دی او دا یو ځل وښوده چې افغانانو کې استعداد شته. او موږ یېرېدو موږ دی به 3-3.5 رنزونه موږ ته یاره صاحب 3.5 خو نه خو زما خپله زما دغه ونه چې موږ ویل چې 3.5 نه اوچته راباندې ونه کړي او داسې ونه شي چې دا فل بیچ بېرته مکمل نه شي کمپلیټ یو کس به هم دی نه آوټ نه کړو. خو دغه 9 کلاړیان آوټ کېدل او 200 یعنې ټارګېټ 240 دا خو موږ دپاره دا اوس نه کامیابي ده، یعنې چې موږ د دې 9 کلاړیان آوټ په خپل ذات کې دا کامیابي ده. چې تاسو د افغانانو زلمو په لاسونو کې ملي بیرغونه لیدل، دا ملي ترانې هم لیدل، دا په افغانو زلمو کې هم دا جوش او جذبه لیدل خپل وطن لپاره، څه احساس کوئ؟ زه خو دې نه مخکې زه نن د سعودي عربستان نه راغلم، نو هلته د جدې او د مکې ترمنځ چې زموږ بیرغ او زموږ رئیس جمهور هلته خادم الحرمین شریفین چې په آخر کې او د اسلامي سربراهانو یا د مشرانو یو کانفرنس جوړ کړی، هلته چې ما خپل جنډه ولیده نو هلته افغانانو ژړل ورته، او زه چې دلته ګورم د خپل ملي بیرغ نو دا د خدای یو شکر پکار دی. زموږ هم سترګې راډکې او نو سړی طبعا انسان خو ژوندی مخلوق دی، احساس لري، او ژوندی مخلوق ژوندی احساس ولري، نو طبعا هغه احساس کې سړي ته احساس غالب کېږي، او نو بیا چې د زړه کې دغه راشي نو سترګو نه وخېځي. څه خبره همداسې په زړه کې بله شته چې شمشاد ټلویزیون په شي پوښتنو ته کوي؟ زه به دا ویم چې اول خدای چې شمشاد یوازینی د برې پښتونخوا او د کوز پښتونخوا سره هم یوازینی چینل دی. زه د دې کارکوونکو ته د خدای د دربار نه کامیابي غواړم، موفقیت غواړم، او افغانانو په منځ کې اتفاق او صلح او آرامي او د جنګ جلډې ویستل دا د هر چا کار دی، د هر خور د هر رور کار دی په افغانستان کې دا چې جنګ د منځه لاړ شي او په یو ورورۍ سره دغه مملکت او دغه جاله چې د ټولو افغانانو د منطقې لپاره جاله ده، د پښتنو لپاره جاله ده، ټولو افغانانو مسلمانانو لپاره جاله ده، دغه جاله سره په محنت جوړه کړو. لکه څنګه چې په محنت دا زموږ ځوانان دغه ځای ته راورسېده چې دا ملک په هر ملک کې د دنیا په قطار کې ودرېږو. سره ډېره مننه ستاسو شمشاد ټلویزیون. ډېره مننه، خدای دې خیر درکړي.
شګیوال پرهیز لیکلې ترانې ستړي مشي په خیر خدای دې وبخښه تاسو هم په خیر راغلی لوبه یو کتره څنګه ولا ماشاءالله موږ د توقع نه ښه کیل وشو یعنې د ښه مطلب ټارګېټ یې ښه په کم اندازه پورې جوړ کړو موږ خو وایو چې 350 ته به رسېږو خو الحمدلله په 203 یا باندې ودرېدو خو نه تا څخه د افغانستان ملي بیرغ شته نورې ماشومانو څخه ملي بیرغ مې دلته مخامخ لګولی دی 2 بیرغونه مې راوړي دي او موږ په دا باندې افتخار کوو دا مهمه نه ده چې دا لوبه موږ وګټو مګر دا مهمه ده چې د استرالیا رقم دولت سره موږ نن لوبه وکړه او په ښه اندازه مو وکړه انشاءالله چې په آینده کې 1-2 کاله بعد به انشاءالله موږ دا لوبه ګټو ډېره مننه ستاسو جي ډېره د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما سبچه د افغانیم دا یقین لرم په ځان ډېر تکړه افغان جرنالست ظریف فهیم صاحب موږ سره ولاړ دی دنه د نوې لوبې په حواله تپوس کوو څنګه وه لوبه ډېره زیاته مننه د تاسې نه او شمشاد ټلویزیون نه لوبه ډېره زیاته ښایسته لوبه وه او د افغانستان د لوبغاړو سره چې ما 13 ورځ کومه خبرې کړې وې هغوی ویلي چې افغانستان به سبا ته څه رقم لوبه کوي لکه دا نن نو د هغې په مطابق باندې روان دي د بالنګ شعبه ډېره زیاته ښه وه د خلکو دا تمه نه وه چې د افغانستان بالران به د استرالیا د تیزو توپوهونکو په وړاندې باندې دغه شانتې توپ اچونه وکړي ما دپاره ډېره جالبه دا وه چې د استرالیایي خبریالانو سره زما کومې مرکې چې وشوې هغوی ډېر امپریس شوي وو ډېر زیات تاثیر لاندې راغلي وو چې یاره موږ د خپل ټیم سره ډېر پاتې شوي وو او د افغانستان نه زموږ دومره توقع نه وه چې د افغانستان کرکټ هغه لوبغاړي چې دي هغه به وکولی شي چې زموږ بالران دومره زر زر سوخ کړي او په دې پرې نه دي چې په 500 اورونو کې دوی د 300 پورې منډې جوړې کړي نو د هغوی هم امید دا و چې یعنی انشاءالله چې افغانستان کرکټ ښه راتلونکی لري د خلکو د ملي جذبه چې دی وکړه جانډېرې په لاس کې وتې په دې څه وایي زه سره د دې چې زه ډېر زیات احساساتي شوی وم کله چې ما له عامو خلکو سره خبرې کولې دلته چې ګراونډ ته راغلي وو د هغوی سره مې خبرې کولې او زه په دې چاپېره ګراونډ کې چې وګرځېدلم د خلکو هغه نظریات مې چې له نږدې ولیدل او د هغوی خواته ورغلم ډېر زیات د افغانستان د ټیم سپورټ وو او د افغانستان دپاره دعاګانې کولې د افغانستان خلک بې نهایته زیات خوشحاله دي چې شارجه کې د افغانستان بیرغ رپیږي او د افغانستان په نمایندګۍ باندې یو څوک راځي او د استرالیا غوندې یو ټیم سره لوبه کوي نو ډېر زیات د هغوی د تاثیر لاندې هم چې افغانستان نن ډېره ښه لوبه وه ډېره مننه ستاسو تاسې نه شمشاد ټلویزیون نه چې دغه شانتې ښکلي پروګرامونه د افغانستان د کرکټ د سپورټ دپاره جوړوي ډېره مننه ملي ټیم چې زموږ کمې لوبې کړي په دعا د ولس تل کامیاب راغلي والا مو دا تکل دی چې ګټو به هر میدان افغان یم افغان شمشاد میروال یو ډېر تکړه زلمی را سره چې د افغانستان د ملي بیرغ نه ځان ته جامې جوړې کړي دي هغه را سره ولاړ دی د سره خبرې کوم چې د احساسات او جذبات څه دي ستاسو نوم دی زما نوم روخان او په افغانستان کې کوم ولایت دی زه د کاپیسا ولایت یم د کاپیسا ولایت او څه راغلی بس کرکټ راغلی است افغانستان څه احساسوي څوک به لوبه ګټي افغانستان به ګټي نو انشاءالله موږ دعا کوو څو ملګري راغلي بس د سپینځلس کسه راغلي یاستو او دینه مخکې چې ته لوبه راغلی او دوبۍ کې چې کومه لوبه شوې موږ راغلي یاستو راغلي او کوم کې لري پخت او زما حمید حسن خوښ دی حمید حسن دی پخت نو نن لوبه څنګه وشوه خوشاله بس نن خو شو چې حمید حسن بګیا دی چې بس خوند کړو کنه اچھا بولینګ خو شو بیټینګ کې لګي او بیټینګ کې بس لګ هغه شو کنه الله دې خیر کې بالنګ ډېر خو وکړو ټول کې بل څه خبره شته نو ولا څه ونه خدای دې وګټي نو بس